حکومت وایي د 2,000 نورو طالب بندیانو خوشي کول به د سولې پروسې پر چټکتیا اغېز ونه لري. وړمه ورځ کابل کې د امریکا سفیر او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو وویل چې وسلوال طالبان د خپلو 2,000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې د نه منل کېدا په صورت کې به د سولې پروسه له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیر کال 15,500 طالب بندیان د حکومت لخوا خوشي شول، خو نه یوازې د سولې پروسې پر چټکتیا اغېز ونه کړ بلکې حکومت د افغانانو تر اعتراض لاندې واقع شو. دوی وایي د خلکو مهم اعتراض دا دی چې د خوشي شویو طالب وسلوالو څخه د تاوتریخوالي نه کولو ژمنه اخیستل شوې وه، خو دوی تاوتریخوالي ته مخه کړه او یو شمېر یې بیرته د جګړې ډګرونو ته ورغلل. د بندیانو خوشي کول یا نه خوشي کول د سولې پروسې پر چټکتیا خاص تاثیر نه لري. دا تیر 15,500 بندیان چې د حکومت لخوا خوشي سو نه یوازې د سولې پروسې پر چټکتیا اغېز ونه کړ بلکې حکومت لا هم د خلکو تر اعتراض لاندې راغی او لا هم د اعتراضونه دوام لري چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او له طالب بندیانو د جګړې لیکو ته د نه تللو ژمنې اخیستل سوي وي، خو له بده بخته چې نه یې تاوتریخوالی کم کړ او نه یې د جګړې لیکې پرېښودې. د نظامي چارو یو شمېر شنونکي وایي بین الافغاني مذاکراتو کې د پرمختګ او اوربند څخه پرته د نورو طالب بندیانو خوشي کول د افغانستان او افغانانو سره یو خیانت دی. دوی وایي په جګړیز حالت کې په دومره شمېر طالب بندیان خوشي کول د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د زیاتوالي سره مرسته ده. دغه بهانې چې کوي دا تعداد دغسې وړاندې کوي د خپل د حکومت شرایط چې وړاندې کوي دا د دې معنا لري چې دوی سوله نه غواړي بلکې د جګړې له لارې د فشار له لارې غواړي چې ځان قدرت ته ورسوي او امتیاز واخلي. جګړه یوه آله د فشار ده د اهدافو په خاطر. عام افغانان هم له حکومت څخه غواړي چې د سولې پروسې اړوند هر اقدام باید په سنجیده توګه واخلي تر څو خلک متضرره نشي. طالبان بار بار خواستهایشان مطرح میکنن، میبینن که اینجا مرجع مردمی وجود نداره و دولت هم هر خواسته که اونا مطرح میکنن میپذیرن. یا که امو بار اول هم که 500 زندانی رو رها کردن دیدن که چقدر ناامنی زیاد شد، باز هم تصمیم گرفتن که 500 زندانی دیگر را رها بکنن، باز هم ناامنی و دهشت افغانی بسیار زیاد میشه. یا که یا خو اصلاح نمیشن یا که میرن پس طالب میشن یا که پس داعش میشن. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم لیکلي چې د اوربند څخه پرته د وسلوالو طالبانو خوشي کول به د عامو افغانانو د وژلو او د وسلوالو طالبانو لخوا سترو بریدونو ته د جواز ورکولو په معنا وي. د راپورونو پر بنسټ تیر ځل د 15,500 طالب وسلوالو له جملې څخه یې ګڼ شمېر بیرته د جګړې ډګرونو ته ورغلل چې یو شمېر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او یو شمېر نورې ژوندي نیول شوي دي.